اسلامي امارت ته د پاکستان تازه اخطار. پاکستان یو ځل بیا پر افغانستان برید او هلته د پاکستاني طالبانو پر وړاندې د یو خطرناک اپریشن خبره کړې او ډیروي د یو پاکستانی ژوند راته له ټول افغانستان ارزښتمن دی. خو د اسلامي امارت ځواب څه دی؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د روانې ډسمبر میاشتې پر 24مه د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ مرګونی او خونړی بمبار وکړ چې د ښځو او ماشومانو په ګډون څه د پاسه 50 کسان پکې ووژل شول. دغه وحشیانه او ظالمانه برید افغانانو، نړیوالو او اسلامي امارت پر تشو خبرو او لیکلو وغانده، نور یې پر وړاندې هیڅ ډول ګام پورته نه شو. د اسلامي امارت د دفاع وزارت ملا یعقوب یې د غچ اخیستو ګواښ کړی، خو نن یې 5مه ورځ پوره کیږي او د ملا یعقوب د ځواب څرک لا هم نشته. خو پاکستان بیا وایي موږ په پکتیکا کې د پاکستاني طالبانو په تنظیم په نښه کړي او وژلي. د پاکستان د پوځ ویاند شریف چودھری په یوې خبري غونډه کې ویلي چې که اسلامي امارت په افغانستان کې د پاکستان ضد وسلوالو ته په تنظیم ورکوي، موږ به پرې همدا شان بریدونه کوو. نوموړي په خپلو څرګندونو کې ډیره کړې موږ له اسلامي امارت ته غواړو چې نور په افغانستان کې د پاکستان ضد وسلوالو ته سرپناه ورنه کړي او په دې اړه باید جدي هڅې ترسره کړي، ځکه چې موږ ته د یو پاکستانی ژوند او خوندیتوب له ټول افغانستان څخه ارزښتمن او لومړیتوب لري. د یادولو ده چې که څه هم اسلامي امارت په افغانستان کې د پاکستان ضد وسلوالو په تنظیم نه مني، خو د پاکستان په خاوره کې روانه ناامني د پاکستان کورنۍ مسله هم بولي. خو د پاکستان لومړي وزیر هم په یوې وینا کې تور پورې کړی چې اسلامي امارت د پاکستان ضد وسلوالو ته په خپله خاوره کې په تنظیم ورکړي دي. نو په داسې وضعیت کې پاکستان اړ دی چې د خپلې خاورې د امنیت په پار جدي هڅې ترسره کړي، ځکه چې پاکستانی طالبان زموږ لپاره سره کرښه ده او موږ دا له اسلامي امارت سره نه منو چې له یوې خوا زموږ دښمنان راته ساتي او له بلې خوا له موږ د ښه ګاونډیتوب تمه لري. درنو لیدونکو له ملتیا مو